آیا غواړئ داسې ګلیچ ټایټل جوړ کړئ یا داسې نیم ټایټل که نه دا کال آوټ دا ټول یوازې په یو کلیک باندې کیږي او تاسې په دې کې یوازې دومره تکلیف کوئ چې خپل ټیکسټ پکې ریپلیس کوئ. راځئ نن مو په دې ویډیو کې په دې باندې پوه کوم چې د مورګیټ فایلز نه به څنګه ګټه اخلئ. السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ تکړه تازه اوسئ. نن در سره د مورګیټ فایلز په اړه باندې خبرې کوم. مورګیټ فایلز اصل کې په افټر افیکټ کې جوړ شوي او هغه بیا د اډوب پریمیر دپاره سیف شوي چې تاسو کولی شئ هغه ډېر په اسانه باندې په پریمیر کې ایډیټ کړئ. نن مو په دې باندې پوه کوم چې مورګیټ فایلز موږ د کوم ځای نه پیدا کولی شو، څنګه به پریمیر ته امپورټ کوو او څنګه به استعمالو. نو راځئ د کمپیوټر سکرین ته ورځو. د ټول لومړی راځئ تاسو ته یو سایټ سره معرفي کوم چې هغلته ټول دغه ټایټل یا لوګو، لوور تھرډ، سلایډ شو، کال آوټس، انسټاګرام سټوري، یوټیوب دا هر څه لپاره تیارې ټمپلیټې پرتي. خو زه سایټ نوم په دې خاطر باندې نه اخلم چې اکثره په یوټیوب کې په دې باندې کمیونټي ګایډلاینز راځي. خو زه سایټ نوم په دې خاطر باندې نه اخلم چې اکثره د کمیونټي ګایډلاینز راځي او چې مثلا تاسې نه باید د یوټیوب نه خلک نورو سایټونو ته وغواړئ. نو دا ښه خبره نه ده. په دې خاطر باندې تاسې په خپله باندې سایټ نوم په سکرین باندې ګورئ او کولی شئ چې د دې نه نوټ کړئ. نو راځئ دا یو اربن ټایټلز زه راخلم، ګلیچ ټایټل هم ورته ویلی شو. نو دا زه راخلم او دا ډاونلوډ کوم. څنګه به ډاونلوډ کوئ تاسې ښه طریقې ته وګورئ. د ډاونلوډ فری ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او د لاندې حصه کې تاسو وګورئ چې هغه ډاونلوډ شو. راځو دا بل هم ډاونلوډ کوو، یونیورسل موشن ټایپو. دا بل زما په خیال دا یونیورسل موشن ټایپو والا به صحیح. همدا راخلو، ډاونلوډ فری ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او لاندې وګورئ ډاونلوډ سټارټ شو. دا دواړه هم ډاونلوډ کړه. نو راځئ زو دغه دواړه چې هم ډاونلوډ کړه دغه فایلونه په ډاونلوډز کې پیدا کوو. دا وینرار فایل ځي، تاسو دا باید د وینرار نه وکړو. اگر ډبل کلیک کوئ پکې ته چې تاسو سره وینرار انسټال وي، په دې مورګیټ فایل باندې رایټ کلیک کوئ او ایکسټریکټ ټو اسپیسیفایډ فولډر اوکې کوئ. نو هماغه فولډر کې چې دا وینرار فایل پروت دی دا به هم ورشي. بار وګورئ میکسکیټ سپیننګ هیډلاین پروت دی. نو راځئ دلته پریمیر لپاره یو ویډیو باید زه راواخلم. مې ډاونلوډز کې ما سره داسې یو ویډیو پرته وه چې ما د میکسکیټ نه راغستې وه. د دې نه زه نیو سیکوینس جوړوم او په دې باندې زه اوس راخلم هغه کم ټایټل چې ما راوړی نو هغې دپاره باید دا ورکسپیس زه ریزټ کړم چې ټول ټیبز ښکاره شي. ګوره ټول ټیبز ښکاره شو. د هغې نه وروسته کیپشنز اینډ ګرافکس باندې کلیک کوو. دغه ټیب کې باید تاسو اوسئ کله چې تاسې مورګیټ فایل غواړئ. دلته مثلا د ټول نه مهم دا تاسې لاندې دا ورکوټ اپشن وګورئ، دا پلس نښه ده پکې، په دې باندې کلیک کوئ او چې کله په دې باندې کلیک کوو مورګیټ فایل پیدا کوي اوکې کوي او هغه به را امپورټ شي. نو کله چې امپورټ شو په دې کې په دې لیست کې د ټول نه اخر چې وي اکثر هغه پروت دي یا ټول نه اول پروت دي. خو بیا هم کیدای شي منځ ته هم لاړ شي. تاسې خپل هغه کوم ټمپلیټ چې هم را امپورټ کړئ هغه په دغه ځای کې ولټوئ. دا ما راواغسته په ټایم لاین باندې مې واچولو. اوس ګوره دا د دې چې دا کوم ټیکسټ دی متن دی دا موږ کولی شو چې دا ریپلیس کړو. دا انډیکیټ شوی یونیورسل موشن ټایپو صحیح ده. دا لیکل شوي دي. نو د افیکټ کنټرول تاسو دا نه خو بیغمه شم دلته راځو. ګوره دا ټیکسټ دا اسنشل ګرافکس کې دا مکمل دغه کولاو دی. نو د یونیورسل په ځای باندې دلته زه مثلا لیکمه بیوټیفل ویو صحیح ده. بیوټیفل ویو ول اتوماتیک ریپلیس شوه بیوټیفل ویو. خو ګورئ دا زما خط چې دی د دغه نه بار دی د دې باکس نه. ګورئ دغه ځای تاسو د ټیکسټ سایز هم دغه کوی شئ. ایون د شیپ ویت پاس لیکل شوی دی هم غټولی شئ که نه غواړئ ټیکسټ ورکوټ یې کړئ. موشن ټایپ په ځای باندې زه لیکمه عزیزهاره بای باندې خپله پوه شئ. بیوټیفل ویو بای عزیزهاره صحیح ده. وګورئ څومره مزیدار ټایټل یوازې صرف په دې باندې چې موږ یو ټیکسټ پکې صرف ایډیټ کوو بس. دې کې موږ به هېڅ کمال نه کړی. دا ټول موشن او دا باکسز او دا هر څه چې دي په افټر افیکټ کې یو چا جوړ کړي دي فري. هغه زموږ پښتنو خبره مفت وکړي لذي تاسو ته هلته اچولي چې تاسې نه
ګټه واخلئ. دا بل فایل چې کوم یو دا glitch title دا هم ایکسپورټ کوم زه دا هم ایکسټریکټ کوم البته دلته راشئ دا پیدا کوو پروت دی دلته زو پریمیر ده او دا څنګه امپورټ کیږي اوس هم پې دوباره پوی کوم براوز دلته کلیک کړئ او خپل glitch title import شو صحیح ده ګورټوم نه لاندې راغلی urban title 01 صحیح ده دا راواخلئ او د ویډیو د پاسه یا هر ځای کې تاسو غواړئ زه غواړم دا سټارټ کې اوسي زه یو لیکل سټارټ کې په دې باندې وکړم دا دې خوا راوړم او دا دې اول سر ته راوړم تاسو وګورئ اوس urban titles دا به لږ سره منظم کو چې د ټایټل ختمېدو سره سمه ویډیو شروع شي اوس هم پکې ټایم شته ټایټل په دې ځای باندې تقریبا ختمېږي نو اوس بیخي منظم شو اوس راځئ دا ټکسټ ایډیټ کوو څنګه چې د هغې طریقه و سمپل بس په دې باندې تاسې کلیک کوئ او د رایټ طرف ته وګورئ اسنشل ګرافکس بار کې تاسو ته دا مکمل ایډیټیبل کولاو شوی نو د اربن په ځای باندې زه لیکم ویلکم ټو مو سره لیکم او ټایټلز په ځای باندې لیکم عزیز زهاره صحیح دی او دا هم ایډیټ کوم دې کې زه لیکم د چینل URL www.youtube.com/azizahara صحیح شو اوس وګوره دا youtube.com azizahara دا چې د باکس نه بار دی دا کوم کلر باکس دی چې دا دې نه بار دی صحیح ده نو لاندې راشئ ګورئ د باکس دا وګورئ چې چېرته دی دا وګورئ ټیکسټ باکس سایز صحیح ده د دې دا غټ کړئ نو تاسو وګورئ چې ټیکسټ فیل شو یعنې د دې هر څه ایډیټیبل دي که تاسو غواړئ باکس سایز ټیکسټ سایز دا هر څه ایډیټیبل دي چې تاسې چینج کړئ ښه یو مزیدار سټارټ شو د ویډیو د سره بیا ساوند هم وروسته سیټ کړو دا ورپسې راجوختوم بیوټیفل ویو عزیز زهار دا عزیز زهاره په ځای باندې به زه نورستان ولیکم دا ځای نورستان نه دی خو په دې خاطر باندې چې ټایټل ښه ښکاره شي بیوټیفل ویو آف نورستان صحیح دا کلیپ ما د انټرنیټ نه راغسته د میکس کټ نه دا نورستان نه دی خو هسې د معلومات دپاره اوس تاسې وګورئ یعنې څومره په اسانه باندې څومره ښه ټایټل موږ جوړولی شو زه یو کال اوټ هم د راخلمه میکس کټ نه یو کال اوټ هم راخلم زما په خیال دا به ټول نه ښیي دا ډاونلوډ ټمپلیټ او په کومه طریقه چې ما نور امپورټ کړي وو هماغه طریقه باندې دا همدا اول ایکسټریکټ کړي یو سپیسیفاید فولډر ته دا ایکسټریکټ کوم صحیح ده او بیا یې د هماغه نورو په شانتې څه کوو پریمیر ته یې امپورټ کوو کال آوټ ورسره لیکل شوی دی نو راځو پریمیر ته او د براوز باندې کلیک کوو لاندې په دې ورکوټې نشاني باندې کلیک کوو او ځو هغه فایل پیدا کوو صحیح ده دې باندې کلیک کوئ او اوکې کوئ نو دا چې دا هم امپورټ شو ګورئ بعضې وخت کې چې دا د
ویډیو په منځ کې هم کیدای شي. تاسو دا ولټوئ او پیدا کړئ چې چېرته دی. ګورئ منځ کې پروت دا مې راواخیستو. راځئ دا هم درته ایډیټ کوم. د ایډیټ کولو هماغه طریقه ده. دا هم ایډیټ کوم. زه صرف کویک موډ کې کوم چې تاسو ته د ویډیو ډیوریشن هم کم شي او د دې سایز هم کموم. یو ځای کې سیټ کوم. صحیح ده. او د هغې نه وروسته هم دا ډېر هیوي فایل دی نو ځکه دومره ښه نه رینډر کېږي. نو په دې باندې زه رایټ کلیک کوم بلکې یو وار کلیک چې به کوئ وګورئ دې طرف ته دا ظاهرېږي او دا زه تاسو ته اوس ایډیټ کوم. دا مو زمونږ د نن ورځې ویډیو د مورګیټ فایلز په اړه باندې کېدای چې ستاسو به خوښه شوي او ګټوره به تمامه شوي. د نورو داسې درسونو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. خپل ملګري که د ایډیټینګ شوقیان وي که د آنلاین انکم شوقیان وي که د آنلاین کار کول یا ورک فرام هوم شوقیان وي نو حتما یې زما چینل ته راوبلئ. په دغه ځای کې به یو ځای د ترقۍ په لور ګام اخلو. د خدای په امان.